اسرائیل، قطر او بحرین هغه هیوادونه دي چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن به ورته تمه ده په راتلونکو ورځو کې دوره وکړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د ویجاړو نور راپورونه او د اتوار پر ورځ په غزا کې انساني مایوسي را څرګنده شوه. په داسې شرایطو کې د امریکا یو شمېر قانون جوړونکي د اسرائیل غوښتلي چې د ملکي وګړو ساتنه وکړي، ځکه چې اسرائیل د حماس پر وړاندې جګړه کوي. د شپږو څخه تر 8000 پورې ماشومان وژل شوي. د غزې 15 سلنه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی په سرپناه ځایونو کې ژوند کوي. ناروغۍ مخ په ډېرېدو دي. کله چې د بشري ناورین خبره راشي نو موږ اوس هم نږدې بشپړ محاصره لرو. د نن ورځې څخه کېدای شي یو څه پرمختګ وشي. اسرائیل په اخر کې د کریم شالوم لاره پرانستې. د ریپبلیکن ګوند سېنیټر لینزي ګراهم له NBC سره په مرکه کې له اسرائیلو هیله څرګنده کړه چې د ملکي وګړو وژنه محدود کړي او د راتلونکي په اړه یې فکر کولو ته وهڅوي. سعودي عربستان او نور عرب هیوادونه نشي کولای له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي. دوی د فلسطینیانو د بس لاندې غورځولو په څیر لیدل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د یرغمل شوو کسانو د کړکېچ له امله د هیواد دننه د زیاتیدونکو نیوکو سره مخ دی، کوم چې د اکتوبر په 9 هغه وخت پیل شو کله چې حماس یو مرګونی ترهګریز برید وکړو او تر 200 زیات اسرائیلیان او خارجیان یې وتښتول. تېره اونۍ د اسرائیل د دفاع ځواکونو لخوا په غلطۍ سره 3 تنه بندیان وژل شوي. د نورو یرغمل شوو کسانو خپلوانو د اسرائیل د دفاع وزارت ته نږدې لاریونونه پیل کړي او د دوی د خلاصون لپاره د خبرو اترو غوښتنه کوي. موږ غواړو چې دوی ژوندي وباسو او هم په دې سبب موږ هره ورځ دلته یو تر هغه چې موږ د حکومت نه واورو چې دوی ناستې خبرې کوي. حماس ویلي تر هغې به نور یرغمل کسان خوشي نه کړي تر څو چې اسرائیل بریدونه بند کړي نه وي. خو قطر چې په دې شخړه کې د مزګړي هیواد په توګه کار کوي، د بشري مرستو د وقفې د نوي کولو لپاره خپل هڅې جاري ساتلي.